السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د جمعه په حالت کې چې ښځه ټوله لڅ یا خاوند لڅ وي دا د شریعت د نظر څخه څنګه دی؟ محترمه فقهای کرام وایي اتفاق د علماو پر دې باندې دی چې په جمعه کې باید سړی مستور وي، ځکه دا یو سنت عمل هم دی. هر چا که مخالفت وکړي هغه مخالفت د سنت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي چې تاسې یو له تاسو څخه جمعه کوي نو ځان دې پټوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو صحابي ته وایي چې تاسو ځان پټوئ. صحابي ورته وایي چې یا رسول الله خو موږ یوازې یو څو ښځې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي فالله احق، الله په دې سره حقداره دی چې تاسې حیا ځینې وکړي. او دغه رنګه عبدالله بن عمر ته مبارک وایي و ایاکم والتعاره، ځان وساتئ له لڅوالي څخه، فان معکم ستاسو سره هغه څوک شته چې له تاسو څخه نه جلا کېږي الا عند الغائط، ما سوا په هغه وخت کې د ضرورت او په وخت کې د جماعت چې هغه کرام الکاتبین دي ملایکې دي چې د انسان سره همیشه ملګري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسو له هغو څخه حیا وکړئ او د هغو احترام وکړئ. نو مسنونه طریقه هم دا دی چې سړی ټول نه وي لڅ، باید پټ وي. موسوعة الفقهیه صفحه 100 او دغه رنګه بحراک جلد 2 صفحه 230 او موسوعة الفقهیه صفحه 100 جلد نمبر 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.